کو تاسو چېرته کوم بزنس کې یاست او یا غواړئ چې په راتلونکي کې کوم بزنس شروع کړئ نو دا ویډیو ستاسو دپاره ده. ډېر څه به ترنه زده کړئ. مثال د یو چا د پلار یو بزنس وي او هغه بزنس ډېر ښه روان وي، هغه زوی دا هم ویني چې بزنس ډېر ښه روان دی، دې کې ډېر روپۍ کولی شي پیدا کړي او دا زوی فیصله وکړي چې زه هم غواړم دا بزنس شروع کړم پلاره. نو پلار به حتما هغې ته ښایي چې څنګه چې دی دا بزنس، نو داسې زوی هم دغه بزنس شروع کړي. که د یو چا یو رستورانت مثال هغه چې دی زیاتره خپل رستورانت اخره کې خپل زوی ته یا لور ته پرېږدي، نو رکوټوال نه ورته ښایي چې دا رستورانت څنګه کولی شي سنبال کړي، څنګه یې وساتي او څنګه دا مخې ته بوځي. نو زیاتره بیا چې هغه زوی یا لور یې غټ شي نو هغه رستورانت مخې ته وړي. خو ډېر کم خلک دي چې خپل زوی یا لور ته نه پرېږدي، هغه زوی یا لور یې یو بل شی انتخابوي. په ټریډیشنل نظر باندې چې موږ وګورو زیاتره خلک همداسې کوي، خپل رستورانت یا هر یو بزنس یې خپل زوی یا لور ته یې پرېږدي. خو زه په دې ویډیو کې تاسو ته نه وایم چې څه صحیح دي څه غلط دي. زه په دې کې تاسو ته یوازې غوښتل غواړم چې موږ همیشه یو رول موډل ګورو، یو انسان ګورو چې هغه یو بزنس شروع کړی او هماغه شانتې موږ هم غواړو چې شروع کړو. خو دلته اوس یو مسله ده. زه مثال یو دکان شروع کړم، یو چا ته وګورم هغې یو دکان شروع کړی او زه هم لاړ شم هغه دکان شروع کړم. خو چېرته چې دا دکان یې مثلا د تلیفون دکان یو چا جوړ کړی، خو دلته درې څلور دکانونه نور نه تلیفون او زه وګورم دغه سړی رول موډل واخلم چې ډېر پیسې پکې پیدا کړي، نو زه هم دا تلیفون دکان شروع کړم. نو په دغه ځای کې نو دلته خو درې دانې مخکې مې زه پکې راشم څلورم شم او داسې هر یو چې راځي ډېرېږي نو کمپیټیشن پیدا کېږي. زه به تاسو ته د خپلې تجربې یو مثال درکړم. په 2012 کې ما ټیکسي کوو په نیدرلینډز کې، هالند کې، په سکیپهول کې. هلته به ما خلک راغستل او نور ښارونو ته به مې وړل. خو په دغه وخت کې موږ چې به زیاتره تفریح کوله یو ټاکسي له به تلو، ورته به مې کافي څښله. خو زه یو ورځ دغه ټاکسي ته لاړم، غوښتم چې کافي مې وڅښم، چې کتلې مې هلته یو دوه ماروکایان وو، یو بل سره لګیا خبرې کولې. خو ما واورېدل چې شی ویله، دا یو لګیا دی بل ته ویې دا افغانان چې دي وایي سم جراثیم دي، باکتریین دي. وایي هره ورځ چې ګورم ډېرېږي. نو خبره مې همدا کوله چې موږ خپله چې یو بزنس شروع کړو نو ډېر خلک ډېر نور غواړي چې هغه شان بزنس شروع کړي، هغه ډېر شي بیا کمپیټیشن ډېر شي، نو هغې نه بیا ریډ اوشن ستراتیژي جوړه شي. ریډ اوشن څه دی هغه زه تاسو وروسته ښیم، اول زه تاسو غواړم په دې موضوع کې لږ نور هم پوه کړم. که اوس په یو ځای کې ډېر د سرو دوکانونه جوړ شي، مثلا یو 20 دوکانه جوړ شي، نو هغه ځای د سرو مارکیټ جوړېږي او دې ته بیا ډېر خلک هم راځي، ځکه چې بیا ډېر دوکانونه دي. کو یو ځای کې یو چا یو شی په کار کې په یو دوکان کې نه نو بل دوکان کې حتما وي. او بله خبره دا ده چې ارزانه خلکو ته تمامېږي، ځکه چې ډېر کمپیټیشن دی. نو ښه والی دا دی چې ډېر خلک ورته راځي او بدوالی دا دی چې کمپیټیشن د لحاظه ګټه ورته خلکو ته کمه پاتې کېږي. ډېر خلک وایي چې دا ریډ اوشن ستراتیژي ښه نه ده، خو دا ښه والی هم لري او بدوالی هم لري. یو بیسیک بزنس لپاره دا ښه دی، خو که ته غواړې چې یو بل نیکسټ لیول یو غټ بزنس او کمپنۍ ته لاړ شي، غټ بزنس شروع کړي، نو هغې لپاره باید بلو اوشن ستراتیژي ته لاړ شي. خو اوس دا ریډ اوشن ستراتیژي څه دی؟ ریډ څه معنی کوي؟ ریډ چې دی سور ته وایي، سور یعنې وینې. دا دی مطلب دا دی د وینو سکدل، د نورو خلکو وینو سکدل، د کمپیټیشن د لحاظه یو بل تغلی، یو بل غواړي کته راولي، یو بل نه غواړي ښه شي، یو بل نه غواړي پروډکټ کم ارزانه خرڅ کړي چې بل خراب کړي. نو ځکه دې ته ریډ اوشن ستراتیژي وایي، د خلکو د یو بل وینې سکدل، د یو بل دغه ته خولو ته ناست چې هغې نه خوله وباسي. او بلو اوشن څه ته وایي؟ یعنې شین سمندر. دا یو غاټ سمندر دی، دلته چې دی هر څه صاف دي. نو دې سمندر ته چې تاسو لاړ شئ دلته کمپیټیشن چې دی ډېر زیات کم دی. تاسو ته به زه یو مثال درکړم. مثال اپل کمپنۍ، اپل چې کله شروع کړو هغه وخت کې هېڅ کمپیټیشن نه و. ټسلا چې کله شروع کړو هغه وخت کې هېڅ کمپیټیشن نه و. کله چې الکتریک موټر یې راویستلي، کله چې اپل آیفون راویستو، هېڅ کمپیټیشن نه و. دا چې ډېر وروسته راځي هغه دونه فرق دیو ته نه کوي، ځکه دیو چې دي لیډرس دي، د مارکیټ هغه رهبران دي. نو تاسو وګورئ چې تاسو کله یو نوی څه شی انوویټ کوئ، یو نوی مایند سیټ راولئ. د امازون خبره به وکړو. امازون داسې څه وکړل چې دونه مخکې ته لاړو، دونه غټ شو چې عین هغوی کولی شي، د امازون مالک کولی شي چې عین یو ملک واخلي، دونه پیدا کړي. هغه په څه باندې چې مخکې دوکانونه وو، مارکیټونه وو، خلک به هلته تله، سودا به یې کوله، بیا به کور ته راتلو. خلکو دپاره دا ډېر سخت او ډېر وخت یې وله خرابوه چې هلته لاړ شي، سودا وکړي او بېرته راشي. اوس امازون چې دی اسانه په آنلاین نه تاسو کولی شئ یو شی پېشتل کړئ او ستاسو کور ته راځي. نو امازون چې دی نیډ آیډنټیفاید کو، د خلکو ضرورت یې رفع کو. او اپل چې وکړل، اپل چې دی نیډ کریټ کو، خلکو ضرورت یې آیفون ته پیدا کو، ټچ سکرین ته پیدا کو. مخکې خلکو سره نورمال تلیفونونه وو او د آیفون نه دې شي نه خبر نه وو، هغې سره اسوده وو. خو اپل داسې چلو کو چې داسې یو سیستم یې راوستو چې د خلکو ضرورت یې ورته پیدا کو. نو نه اپل چې دی نیډ کریټ کو او ټول خلک یې اوس آیفون پسې لیوني کړل. نو داسې نور ډېر مثالونه زه تاسو ته کولی شم درکړم، لکه اوبر شو، بیټ کوین شو، داسې نور ډېر دي.
دیو چې د نیډ آیډنټیفاید کو یا کریټ کو او کله چې تاسو د یو شی مارکیټ ته راوباسئ چې د خلکو ضرورت او یا د خلکو ضرورت ورته پیدا کړئ نو تاسو پسې به ټول خلک رامنډي وایي په دې باندې فکر وکړئ زه تاسو ته د فاینانشل ایډوکیشن او د نورو ډیرو کتابونو معلومات راخلم ویډیوګانو تاسو ته جوړوم او زه په دې باور لرم چې تاسو جون کې به ډیر مثبت شي نه پیدا کړئ ډیر تغیرات راولي د هغې لپاره تاسو یوازې دا چینل سبسکرایب کړئ او فالو یې کړئ لایک یې کړئ او کوم سوال لرئ نو کومنټ راته ضرور وکړئ ساتمن تاسو له جواب درکوم او یا د هغې په باره کې تاسو ته یوه ویډیو جوړوم نو زه غواړم چې تاسو په ریډ اوشن او بلو اوشن ستراتیژي باندې پوه شئ او داسې یو کار وکړئ چې بل څوک یې نه کوي انوویټ ان یور فیلډ be the first be a leader به نور خلک راځي تا کاپي کوي او ستا په شانتې بزنسونه شروع کوي نو شاهرخ خان ته وګورئ هر څوک یې کاپي کوي अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो मौसम बिगड़ने वाला है نو تاسو ته به زه دا ویډیو سمرایز کړم چې تاسو د بزنس لپاره څه پکار دي ریډ اوشن دی او بلو اوشن دی ریډ اوشن هغه دی چې رکوټه کاروبار دی او چې غواړئ غټ کاروبار وکړئ باید بلو اوشن ته لاړ شئ نو د رکوټه کاروبار تاسو کولی شئ کې څه مشکل نشته دی او که غټ غواړئ نو بلو اوشن ته لاړ شئ بل د بزنس لپاره ډېر مهمه نور شی دی کنسیستنسي تاسو باید کنسیستنسي باندې یو کار وکړئ همیشه دوامدار یو کار وکړئ خو تاسو پکې بندوئ را بندوئ او کې نه یې پاسئ هغه چې ډېر وخت هم لګېږي او بیا ستا کاروبار زیاتره مخکې نه ځي نو کنسیستنسي په کاروبار کې ډېر مهمه دی چې مخکې لاړ شئ او باید ځان بدل کړئ وخت سره باید ځان بدل کړئ کاروبار بدل کړئ ځکه که تاسو په یو فیلډ کې پاتې شئ نو هغه چې دی په اخره کې خرابېږي ځکه چې زمانه بدلېږي تاسو باید ورسره بدل شئ تاسو ته د یو مثال ورکړم د نوکیا به تاسو پېژنئ پخوانی تلیفون هغې ولې مخته لاړل په دې مخته لاړل چې هغې ځان بدل نه کو انډروید چې راوته هغې سره لاړل هغې ویله موږ خاص راهبر یستو مارکیټ موږ یستو نو هغې په دا وخت کې کله چې هغه پوه شو په دې باندې هغه وخت کې ناوخته شوی نو زمزوم وخت هغه مارکیټ ته راغلی د هغې د طرفه نو ایسته بیا هغه پات شو فایټ شو فیل شو نو په دې خاطر باید د وخت سره ځان هم بزنس سره بدل کړئ د نورو داسې معلوماتو لپاره زه ستاسو ته حاضر یم زما ویډیوګانې ستاسو حاضر دي یوازې هغې لپاره تاسو دا چینل سبسکرایب کړئ او زه به څنګه پوهېږم چې تاسو دا ویډیو خوښ شو که نه د هغې لپاره یې لایک کړئ نور انډیوالانو ته دا ویډیو ولېږئ چې هغوی هم د دې نه خبر شي ثواب به وګټئ او داسې به نور خلک ډېر موږ ټول مخې ته لاړ شو د نورو ویډیوګانو لپاره همدرد IQ سره اوسئ ستاسو همدرد بی انټلیجنټ والسلام